السلام علیکم دوستانو. نن زمونږه د ایم ایس افیس چې کوم دی په ایم ایس افیس کې د ایم ایس ورډ اولنی کلاس دی. په دې کې به مونږه د ایم ایس ورډ چې کوم دی مکمل کور کوو. نو راځئ زمونږ سره اوسئ. د ټول نه اول مونږه ایم ایس افیس په څو طریقو کولاو. نو ایم ایس افیس به مونږه په څلورو طریقو باندې کولاو اوپن کوو. اولنۍ طریقه دا ده، تاسو به راشئ د ټول نه اول د دې د وینډو په دې لیفټ رایټ چې کوم کارنر دی په دې باندې به کلیک کوئ او دلته به تاسو ولیکئ ورډ WORD ورډ. دا به تاسو کلیک کوئ او په دې به بیا ډبل کلیک کوئ. نو ستاسو سره به مایکروسافټ افیس ورډ چې کوم دی ایم ایس ورډ چې کوم دی هغه اوپن شي. بله طریقه یې زموږ سره دا ده چې تاسو به راشئ په دې لیفټ کارنر په دې به کلیک کوئ او دلته به وینډو پلس آر کلیک کوئ. دا وینډو په دې کیبورډ باندې چې کومه وینډو بټن ده او آر په دې کې به تاسو بیا ولیکئ وین ورډ. دا وین WIN وین او په دې باندې به کلیک کوئ. نو ستاسو سره به ایم ایس افیس چې کوم دی کولاو شي، اوپن شي. بله طریقه یې زموږ سره دا ده چې یاره تاسو وایئ چې مونږ یې د ډیسکټاپ نه چې کوم دی زموږ سره دلته یو شارټ کټ کریټ شي او هغه نه یې مونږ اوپن کړو. نو تاسو به راشئ دلته به ولیکئ ورډ WORD ورډ. مایکروسافټ ورډ 2010 زما سره انسټال دی. نو په دې به رایټ کلیک کوئ او دلته به راشئ اوپن فایل لوکیشن په دې به کلیک کوئ او دلته به په دې باندې بیا رایټ کلیک کوئ او دلته به سینډ ټو ډیسکټاپ کریټ شارټ کټ تاسو کتی شئ. نو په دې به کلیک کوئ او دا به کلوز کوئ. نو تاسو دلته شارټ کټ زموږ سره کریټ شوی دی، بیا په دې باندې ډبل کلیک کوئ. نو تاسو سره به ایم ایس ورډ چې کوم دی زموږ سره اوپن شي. بله طریقه یې دا ده چې ته وایې چې یاره زما سره دا ټاسک بار دی، په دې ځینه چې زه دلته چې کوم دی دغه کوم تاسو به راشئ دلته ورډ به ولیکئ او بیا په دې رایټ کلیک کوئ او پن ټو ټاسک بار په دې به کلیک کوئ. دا به بیا ډیسکټاپ تاسو کتی شئ. ستاسو سره دلته چې کوم دی زموږ سره ایم ایس ورډ دا تاسو کتی شئ که نه، بیا په دې یو کلیک کوئ نو ستاسو سره به ایم ایس ورډ چې کوم دی هغه اوپن کیږي. نو په دې طریقه باندې ستاسو سره ایم ایس ورډ چې کوم دی په څلورو طریقو باندې تاسو اوپن کولی شئ. بیا د دې لیاوټ د ایم ایس ورډ زموږ سره لیاوټ کم دی. د ټول نه اول تاسو ته چې کوم دا ریډ بار ښکاري دې ته ټایټل بار وایي. دې ته ټایټل بار وایي ځکه وایي چې دې چې کوم ډاکومنټس کوم نیم دی هغه به دلته راځي. بای ډیفالټ دلته زموږ سره ډاکومنټ 1 راځي، ډاکومنټ 2 به راځي. نه تاسو چې کله سیو کوئ نه به بیا ستاسو سره دلته هغه نیم راځي د دې ډاکومنټ نیم. د رایټ طرف ته تاسو کتی شئ. دلته زموږ سره یو دی مینیمایز مطلب دا دی چې تاسو څه ټیم دپاره دا مینیمایز کوئ او څه بل کار کوئ نو دا تاسو مینیمایز کولی شئ د خپل ډاکومنټس واپس چې دې ځي نه داسې کولی شئ. بیا دویم دا تاسو وینئ دې ته وایي ریسټور ډاون. دا لږ وړوکی شانته شي او ستاسو سره ډاکومنټ داسې وړوکی شانته شي واپس تاسو دغه کوئ نو بیا میکزیمایز هغه خپل پوزیشن ته به لاړ شي. بل زموږ سره دی دلته دا بټن چې که نه دې ته وایي کلوز. دې نه تاسو یو پروګرام چې کوم دی کلوز کولی شئ. ګوره تاسو په دې زه باندې کلیک کوم دا زما سره ختم شي، واپس یې اوپن کړم. صحیح ده، دې ته وایي کلوز. بل تاسو کتی شئ دې طرف ته چې کوم دی دې ته وایي کویک اکسس ټول بار. دې ته ځکه کویک اکسس ټول بار وایي چې دې نه موږ کمانډ چې کوم دی هغه کویکلی اکسس کولی شو. لکه دا سیو دی، دا ورلډ دی، په دې کې دا اوپن دی، په دې کې ګوره تاسو نور کسټمایز کولی شئ. په دې کوم تاسو غواړئ هغه ستاسو سره دلته راشي د هغه نه تاسو دا اکسس کولی شئ. نو دې ته کویک اکسس ټول بار وایي. بیا د دې ځینه واله د دې ځای پورې د دې ایډیټینګه پورې دې ته وایي ریبن. دې ته څه وایي؟ دې ته ریبن وایي. بیا په دې ریبن کې زموږ سره چې کوم دی ټیبز دی، فایل ټیبز دی، هوم ټیبز دی، انزرټ دی، پیج لیاوټ دی، ریفرنس دی، میلینګ دی، ریویو دی او ویو دی. نو دې ته څه وایي؟ دې ته ټیبز وایي. بیا په دې ټیبز کې هر یو ټیبز کې دننه زموږ سره چې کوم دی بیا ګروپس دی. ګروپس ګوره دا ګروپ دی، دا ګروپ دی. دا ګروپ موږ څنګه پیژنو؟ د دې ورټیکل لاین د وجې نه دا یو ګروپ دی، دا بیا بل ګروپ دی، دا بیا بل ګروپ دی او دا بیا بل ګروپ دی. زموږ سره په دې ګروپ کې بیا کلیبورډ دی، فونټ ګروپ دی، پیراګراف ګروپ دی، سټایل ګروپ دی او ایډیټینګ ګروپ دی. بیا په هر ګروپ کې زموږ سره دننه کمانډز دي یا آپشن دي. کمانډ دی، دا پیسټ دی، فارمیټ پرنټر دی. بیا په هر ګروپ کې زموږ سره دا دې ته
کمانډز وایي. بیا زموږ سره دا رولر دی، پیمانه چې څه ته وایي، د هغه نه موږ سیټ اپ وغیره دې مارجن وغیره سیټ کولی شو. بیا زموږ سره دا چې کومه ایریا ده دې ته څه وایي، دې ته پیج وایي، دې ته پیج وایي. او دا دې ته پیج وایي او دا ایریا چې کومه ده دې ته ډاکومنټ ایریا وایي. بیا د زموږ سره هریزنټل دا ورټیکل چې کوم دی زموږ سره بار دی. بیا زموږ سره تاسو دلته ګورئ دې ته ډاکومنټ چې کوم سټیټسټکس تاسو سره شو کېږي، لکه پیج 1 by 1 څومره پیجز دي هغه تاسو سره دلته شو کېږي. بیا دلته تاسو سره څومره ورډز دي، کاونټ ورډ، تاسو دې نه ورډ کاونټ کولی شئ. او دا زموږ سره لینګویج دی. بیا دې طرف ته تاسو دا کتی شئ چې یاره زموږ سره پرنټ لی آوټ دی، ستاسو ډاکومنټ چې کوم دی فول سکرین ریډینګ کوئ یا آوټلاین یا چې کوم دی ویب لی آوټ. او دا زموږ سره زوم دپاره یوز کېږي، تاسو خپل ډاکومنټ زوم کولی شئ او زوم ان او زوم اوټ. دا تقریبا د 100 نه والا د 500 پورې د دې رینج وي. نو دا امید دی دا زموږ سره د ایم ایس ورډ چې کوم دی لی آوټ و. انشاءالله کلاس به مو خوښ شوي او انشاءالله سټپ بای سټپ به موږ د ایم ایس ورډ داسې مخکې ځو. تھینک یو سو مچ.